الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاد درس د نبوي سیرت ده او عنوان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قریش له خوا بعضې وړاندیزونه. کله چې مشرکان د حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له اسلام څخه ناهیل شول او ډیر ودردېدل، خپه شول د دوی په اسلام باندې، ځکه دا په دوی کې ډیر مشران او ډیر تکړه خلکو. نو دوی یو بل سره راټول شول او مشوره وکړه چې څه کول پکار دي چې هغه لارې نه موږ کار واخلو تر څو د نبی علیه السلام او د هغه د ملګرو دعوت وځنډو او ویدرو. نو په دوی کې عتبه بن ربیعه چې د عبدمناف له قبیلې څخه و، دا یو منل شوی شخصیت او پوه سړی و. د ټولو قریش ته ویلی چې موږ به محمد ته صلی الله علیه وسلم دته به بعضې وړاندیزونه وکړو، نو کیدای شي چې دا زموږ وړاندیزونه او زموږ غوښتنې او زموږ د خواهشات چې کوم یو دي دا ومني. نو دوی ورسره ومنله، ورته ویلی چې ابوالولید زه ته لاړ شه. نو د عتبه بن ربیعه اسم کنیه چې وه هغه ابوولید و. نو تاسې به یوه خبره دا اضافه زده کوئ چې اسم په درې قسمه ده. یو ته اسم کنیه ویل کېږي، بل ته اسم لقب ویل کېږي، بل ته اسم محضه ویل کېږي. اسم محضه دا خپل ستا خپل کوم نوم چې د احمد، محمود، دا رقم نور، دا د خپل اصلي نوم چې ته اسم محضه ویل کېږي. اسم کنیه دې ته ویل کېږي چې یو شخص د پلار یا د مور په نوم باندې یادېږي، لکه ابو بکر پلار د بکر، همدا رقم ابو حفص، ابو ولید د پلار د ولید، کنه دا اسم کنیه شو. او اسم لقب چې هغه د یو چا لقب وي، مثلا ذوالیدین په نامه یو صحابي ده، لاسونه د هغه لږ اوږده وو، نو ذوالیدین تخلص و، ټولو به ورته ذوالیدین ویل. دا اوس اسم لقب شو. یا په افغانستان کې چې لکه موږ او تاسې دا د خلکو نومونه چې دي مثلا په قومونه باندې یادېږي، پلانکی میاخیل یا پلانکی، داسې نور نومونه دي که نه، یا خپل لقب کوم ځان ته غوره کړی دي ته اسم لقب ویل کېږي، تخلص یې کوم یو وي. نو دوی ورته ویل چې ابوولید ته لاړ شه او د نبي علیه السلام سره خبرې وکړه. نو چې هغه لاړه، نبي علیه السلام په جومات کې ناست و یوازې. نو دا ورته راغی، ورته ویلې وراره وایي ته خو پوهېږې چې ته په موږ کې ډېر لوړ شان لرې او لوړ مقام والا سړی او ستا نسب ډېر اوچت نسب ده او ته دا ټول نبي علیه السلام صفات بیان کړه. وایي ته ولې زمونږ مشرانو ته ګمراهان وایي، هغوی کمزوري ګڼې، د هغوی عقلونه کمزوري ګڼې او د هغوی خدایان دروغجن بلې، هغوی خدایانو ته باطل وایي او ټول د یو بل سره په بې اتفاقه کړي دا کار ولې کوې. نو زه به ته یو څو وړاندیزونه وکړم، نو که ستا خوښ شو دا ومنه، نبي علیه السلام ته یې وویل او غوږ ورته ونیسه. نبي علیه السلام ورته ویل چې ابوولید زه درته غوږ یې مه وایه، خبرې وړاندیزونه دې وکړه. نو ابوولید ورته ویل که وراره ستا مطلب د دې کار څخه چې ته دا دعوت کوې، که د دې څخه د مطلب مال تر لاسه کولی، نو موږ به ټول قریش قوم به راشو، تا ته به مال را جمع کړو، د ټولو خلکو نه به مال را جمع کړو، ته به په موږ کې د ټولو نه اوچت او شتمن سړی وګرځېږي، پیسه داره به شي. او که چېرته مشري غواړې نو موږ به د ځان مشر کړو او ستا نه بغیر به هېڅ یوه فیصله نه کوو، مشر به شي زموږ. او که پاچاهي غواړې موږ به د مکې مکرمې د قریش د ټولو پاچا کړو. او که تا باندې قوت د ځوانۍ غالبه شوی نو موږ به تا ته په قریشو کې چې چېرته ښایسته ښځه وي تا ته به یې وکړو، 10 ښځې به درته وکړو. او که چېرته تا باندې پیران وي او ته د هغې ځان نه لرې کولی نه شي، نو موږ به په قریشو کې بهترین ډاکټران راولو، ستا علاج به پرې وکړو. نو دا وړاندیزونه یې ورته وکړه. نو نبي علیه السلام ورته ویل ابوولید ستا خبرې خلاص شوې؟ وایي هو. وایي نو اوس ما ته غوږ شه. نو نبي علیه السلام د سورة حامیم السجده د دې تلاوت ورته وکړه. نبي علیه السلام ورته تلاوت وکړه، وایي چې حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. دا تلاوت چې نبی علیہ السلام د سورۃ سجده ورته وکړه او په دې کې د عذاب آیاتونه دي د مخکنیو قومونو د عاد او سمودیانو د الله تعالی د عذاب خبرې پکې دي. نبی علیہ السلام د آیات کې الله تعالی فرمایي چې تنزيل من الرحمن الرحیم، دا کتاب قران کریم د رحمان رحیم ذات څخه نازل شوی کتاب ده. کتاب انداز یو کتاب ده فصلت آیاته چې په د واضح دي د آیاتونه قرانا عربیا، دا قران کریم عربي کتاب ده لقوم يعلمون، دا قوم د پاره چې هغه پوهیږي، او دا بشیر او نذیر دا ويرونکي او زیره ورکونکي ده. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، نو ډیرو خلکو دغه اعراض وکړ مخې واړو او دوی وګ نه نیسي قران ته، او دوی به ویل چې قلوبنا فی اکنه، زمونږه زړونه چې دي دا په پرده کې دي، مما تدعون الیه، هغه لارې نه چې ته موږ ته دعوت راکې. وفي اذاننا وقر، او زمونږ په غوږونو کې دروندواله ده. ومن بیننا وبینک، او زمونږ او ستا په منځ کې حجاب پرده ده. فاعمل، تخپل عمل کوه، اننا عاملون، موږ به خپل عمل کوو. نو دا خبرې چې کیو کړه ابو ولید ورته بس دا وراره د الله په خاطر او د خپل ولی په خاطر چې موږ سره خپل ولی لري، بس کا دا خبرې نور مکو. نو دې زنه لاړه بیرته چې هغه قریش ولید، قریش یو بل سره ویل چې دا ابو ولید په کوم مخ تله او بیرته په هغه مخ نه ښکاري، یعنی تغییر پکې راغله. نو چې بیرته راغی ورته ویل چې څه قصه وه؟ و یاره که زما منئ دا خپل کار ته پرېږدئ، تاسې خپل کار وکئ او دا خپل کار ته پرېږدئ، او که تاسو د ده ملاتړ وکئ، د ده سره همکار شئ، د ده نصرت او کومک وکئ، نو تاسې به لوی عزت والا خلک شئ. دونه خبره وکړه. هغوی ورته ویل لکه چې په تا باندې یم سحر وکړه. وایي بس زما دا خبره ده، که منئ او که نه منئ. نو لاړه ترې. نو دوی دا وړاندیز چې وکړه دوی نه ناهیله شو چې یاره نبي علیه السلام قاطع نظر ورکړه، نه د خپل دعوت نه وړي. نو بیا ورسره روغ او جوړه ته لاس واچو چې روغ او جوړه د نبی علیه السلام سره وکړي. نو نبی علیه السلام ته راغله او ورته ویلې چې بس ته به داسې چل وکړې چې 6 میاشتې به ته زموږ د خدایانو عبادت کوې. نبی علیه السلام ته ویلې او 1 کال به موږ ستا د خدای عبادت کوو. نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی آیات راولېږه، قرآن کریم سورۃ کافرون را نازل شو. نبی علیہ السلام ته الله ویل قل یا ایها الکافرون، ته ووایه دوی ته چې کافرانو لا اعبد ما تعبدون، زه عبادت نه کوم د هغه څه چې تاسو عبادت کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو عبادت کوونکي یاستئ د هغه خدای چې زه عبادت کوم، ولا انا عابد ما عبدتم، او نه زه عبادت کوونکی یم د هغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو عبادت کوونکي یاستئ د هغه الله چې زه عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره ستاسو دین دی او زما دپاره زما خپل دین دی. بیا الله ورته سورۃ زمر کې نبی علیہ السلام ته وایي چې قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، ته ورته وایي چې بغیر د الله نه ماته امر کوئ چې تاسو عبادت وکئ د بل چا جاهلانو. دا رقم ورته ووایه چې قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، زه منع شوی یم د هغه چا د عبادت نه چې هغه د الله نه غیر وي، د بوتانو عبادت نه زه منع شوی یم. نبی علیہ السلام ته الله وویل چې ته دوی ته داسې ووایه. بیا دې نه وروسته دین هم دی ناهیله شو چې دا وړاندیزونه ونه منله او دا صلح ونه منله چې نیم عبادت به موږ ستا د خدای کوو نیم ته زموږ کوو، دنه هم عاجزه شول. بیا راغله خپلو یهودو مشرانو علماو ته، هغوی ته وویل چې موږ ته تاسې یو طریقه وښئ د سره څه وکړو. نو هغه علماو ورته وویل چې تاسې دې نه 3 پوښتنه وکئ. یو د اصحاب کهف چې ځوانانو د هغې پوښتنه ترې وکئ چې دا څه وخت تېر شوي دي او څه قصه وه د دوی. بل د ذوالقرنین په باره کې ترې پوښتنه وکئ، او درېیمه د روح په باره کې پوښتنه ترې وکړئ. که دا 3 واړه جوابونه درکړو نو دا رښتیا پیغمبر دی، او که جوابونه در نه کړو نو دا پیغمبر نه دی. نو چې کله راغله نبی علیه السلام ته ویل چې ته موږ ته د اصحاب کهف باره کې خبره وکړه او ذوالقرنین باره کې، همدا رقم روح باره کې. نو الله تعالی سورۃ کهف را نازل کړه. سورۃ کهف نازل کړه او الله تعالی په هغې کې د اصحاب کهف او قصه ورته مکمله بیان کړه نبی علیہ السلام ته. الله و انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى، دا یو ډله د ځوانانو وه چې په خپل رب باندې ایمان راوړی او هدایت کې زیات شوي، یعنی هدایت د دوی زیات شوی. مکمله قصه په سورۃ کهف کې ده، دا بیان کړه ورته.
دا رقم د ذوالقرنین په باره کې الله وایي ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. دا خلک تا نه پوښتنه د ذوالقرنین باره کې کوي، نو ته ورته وایې زه ده چې موږ به په تاسو باندې د هغې قصه ولولو. نو قصه ورته مکمله بیان کړه. دا رقم د روح باره کې تر پوښتنه وکړه، الله آیات راولېږه ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دوی تا نه پوښتنه د روح باره کې کوي، ته ورته ووایه چې روح زما د رب د امر څخه ده او ما ته په روح باره کې علم نه دی راکړی شوی مګر لږ. هغه بیان یې ورته وکړه. دا چې ټولې دا خبرې یې ورته وکړلې سره د دې نه چې دوی دپاره ډېر کافي وو دا معلومات، خو بیا هم دوی د ضد د وجې نه نبي علیه السلام باندې بیا هم ایمان رانه وړ او بیا هم هغه خپله ظالمانه او غیر منصفانه طریقې څخه یې کار واخیسته. نو د دوی نه هم دوی ناهیله شول او لاړل. بیا وروسته انشاءالله نور درسونه را روان دي. دا درسونه د نبی علیه السلام څخه د دوی وړاندیزونه غوښتلو د نبی علیه السلام خوا نه رد کولو. بیا به انشاءالله هغه په خپل ځای وایي. صلی الله تعالی